کستاسو په سر کې خشکی وي نو دا د صد وجې جوړیږي او د دې لپاره یو داسې بهترین شیمپو هم ز تاسو ته خیم چې تاسو په سر کې کما خشکی دا ور سره ختميږي نو د ټولو نه اول لدی وجه نو د دې ډېری وجې کې دي شي خو په ټولو کې غټه چې کما وجه دا هغه ز تاسو ته بیانوم چې هغه دادا چې زمونږ د وختو په جړلو کې جراثیم موجوده وي کم ته چې مونږ میلیسیز یا فنګس په میډیکل کې ویل شو نو کله چې دا جراثیم زمونږ د وختو په جړلو کې موجوده وي نو زمونږ د وختو د جړلې نه یو غوړ یو تیل خارجيږي کم ته چې مونږ سیبم په میډیکل کې وایو نو دا جراثیم دا سیبم سکي او خپل آبادی زیاتوي او دویمه دا چې دا جراثیم په دې تیلو کې انزایم ورته ویل شي هغه پکې پریدي او کله چې هغه پکې پریدي نو د دې سره بیا زمونږ په سرمن کې چې کم سیلونه دي د سر نو هغه سیلونه په خرابېدو باندې شي زمونږ په سرمن کې چې کم دي چې بیا د دې لپاره زمونږ په وجود کې دنه طاقت دي کم ته چې امیونټي ویل شي نو داغه امیونټي او داغه طاقت راشي کم سیلونه چې خراب شوي زمونږ د سر په سرمن کې نو هغه ختمېدو کوشش کوي او نور نوي سیلونه راوستلو کوشش کوي چې دا عمل دومره زیات شي چې د دې سره بیا کم مړه سیلونه پاتې شوي وي نو دا په دې غوړ کې دنه جمع شي او ډیر زیات شي چې د دې د وجې زمونږ په سر کې کم تا چې مونږ ډینډرف او خشکی ویل شو دا زیات شي نو د دې ختمېدو لپاره او د دې نه د خلاصي لپاره یو داسې بهترین شیمپو ز تاسو ته خیم چې دا شیمپو تاسو په سر کې کما خشکی دا ور سره ختميږي نو لکه څنګه تاسو ته په سکرین باندې سلسن بلو شیمپو لیدي شي نو دا تاسو استعمالول شي او ورزو لپاره چې دا تاسو د سر نه وختو کې کما چې خشکی دا کم ته چې مونږ ډینډرف وایو دا د ځان سره ختموي او تاسو چې کم وخت دي دا پر سره هم بهتروالی طرف ته درومي نو دغه شانس تاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو لپاره زمونږ سره اوسئ او کچري دا ویډیو انفارمیټیو نو د خپل فرند سره شیر کی چاغوي ته هم ترې نه فائدہ ورسیږي او کچري دغه شان د خشکی مسله ورته وي نو دا د خشکی مسله چې ختم شي